ملګرو دا وخت تاسو له یو خبر درکو. خبر دا رنګې دی چې اوټ لوپره کومه چې ډېره مشهوره ټیک ټاکره وه هغه خپل خاوند یعنې وجلې ده. دا کم خبر چې دی هغه نن د شپې داسې ویلی کېږي، یعنې که موږ وګورو د اختر دویمه ورځ راځي، په دې باندې د اوټ لوپرې کومه زندګي چې ده هغه ختمه کړې شوې ده. او دا خبر چې کوم دی هغه هم که تاسو وګورئ کوم سارا کیټي کیت کوم مشهوره ټیک ټاکره ده د هغې د خولې بیان دی. د هغې نه پس بیا په سوشل میډیا که موږ وګورو دا وخت خبره ډېر زیات په تیزۍ سره وایرل دی او خلک وایي چې آیا د دې کوم وجنه چې ده هغه په داسې رنګ مخې ته راغلی ده چې د دې او د خاوند کوم اختلافات هغه دونه حد پورې تللي وو چې د دې په منځ کې کوم طلاق چې دی هغه هم شوي وو. بیا یې خاوند نن ولګېدو او د دې کوم زندګي چې ده هغه یې ولا ختمه کړه. نو دا وخت کوم حکومت چې دی یعنې کوم پولیسو اف آی آر هم درج کړی دی او تفتیش شروع دی او د خاوند د ګرفتارۍ کوشش یې کوي. خو زه به تاسو سره لږه شریکه دا هم کوم چې د نن نه تقریبا یو 2-3 هفتې مخکې دا خبر هم چلیدو چې آیا د اوټ لوپرې کوم مرګ چې دی هغه رامخې ته شوی دی، خو هغه کومه خبره چې وه دروغ وه. خو اوس چې کوم خبر راځي نو هغه داسې ښکاري چې په رښتیا باندې دا واقعه مخې ته راغله ده. لا پوره کنفرم لا اوس هم نه ده، ځکه دا چې په شک کې ده، ځکه داسې د سورس د سایډ نه څه خبر نه دی راغل. خو که د اوټ لوپرې کوم د ټیک ټاک اکاونټ ته تاسو ورشئ او هغه وګورئ نو تقریبا داسې 20 ګنټې خواوشا کېږي چې هغې ویډیو اپلوډ کړل او د هغې نه پس بیا ویډیو د هغې هم په ټیک ټاک اکاونټ باندې نشته. نو د هغې نه هم داسې ظاهرېږي، بلکې خلک چې ورته کوم کمنټس کوي هغې کې هم وایي چې آیا د دې کوم مرګ چې دی هغه رامخې ته شوی دی. که موږ وګورو زموږ په پښتونخوا کې خاص کر زموږ کوم پاکستان کې کوم ټیک ټاکران چې دي دوی چې کوم حل شروع کړلی نو هغه د ویلو لایق هم نه دی، یعنې کوم حد چې دی کراس کړی دی. خو به هر حال ګورو چې نور څه کېږي، به هم تاسو سره شیر کوو انشاءالله. نیکسټ ویډیو کې امید کوو. الله حافظ.